د ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یې. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته په یوه ښکلي او معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. نن ویډیو مو د دې باره کې ده چې کله چې موږ او تاسو آی ډي را خلاصه کړو یا نوې آی ډي جوړه کړو نو موږ او تاسو ته د پښتو کوم لیکل چې دی هغه دغسې اټومیټک انګلیسي ته وړي یا هم کومې بلې ژبې ته وړي. نو دغه ژبه چې ده دا به څنګه بندو. اکثره ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې دغه ژبه به څنګه بندو چې بیرته موږ ته هماغه خپله پښتو چې ده هغه راشي. نو راځو دغه 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکړو لاندې به راشئ په سیټینګ اینډ پرایوسي به کلیک وکړئ او دلته به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. لاندې به بیا راشئ دلته به په لانګویج اینډ ریژن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو دغه دویمې چې کوم یو دی لانګویج یو وډ لایک ټو هیو پوسټ ټرانسلیټډ انټو په دغه ځای به کلیک وکړئ او دلته چې دی لاندې به راشئ. لاندې چې راغلی یا هم سرچ نه لري لاندې به راشئ دې کې به پښتو ورته انتخاب کړئ. لږ لاندې چې راشئ دلته پښتو شته دی دغه د پښتو. نو په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو بیا به بره راشئ دلته به په سیف باندې کلیک وکړئ. کله هم چې په سیف باندې کلیک وکړو نو بیرته به بیک لاړ شئ. کله چې بیک لاړئ بیا به په دغه 3 اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته پښتو انتخاب شوې ده دلته به انګلیش ورته انتخاب کړئ. انګلیش به ورته انتخاب کړئ او په سیف باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته دغه 3 کوم اپشن چې دی دې ته راشئ او دلته به ورته انګلیش انتخاب کړئ. دلته پښتو ده نو تاسو به انګلیش ورته انتخاب کړئ. انګلیش به ورته انتخاب کړئ او په سیف باندې به کلیک وکړئ او بیا به بیک لاړ شئ. کله چې بیک لاړئ نو دغه صفحه زه را خلاصومه. دا به ریفریش کړئ. کله هم چې ریفریش کړه نو تاسو کتلی شئ چې د دې هغه پښتو چې ده هغه بیرته راغله. دغه پوسټ تاسو کتلی شئ چې د دې کومه پښتو لیکل چې هغه بیرته راغله. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.